سلام وسیم جانا. علیکم السلام. د باسکټبال لوبه هغه هم له ویلچر سره راته یوه نوې او ځانګړې تجربه وه. کولی شي چې خپل احساسات راته بیان کړي وسیم جانا؟ ډېر د خوښۍ احساس لرم لکه څرنګه چې تاسو ولیدله ډېره یوه ښه لوبه وه. هلکان هم ډېر ښه وځلېدل. که چیرې تاسو نن پرته له ویلچره دا لوبه وکړئ نو څومره به تاسو ته زړه راښکونکي وي؟ هو ډېر خوند به مې ترې اخیستی وای. کیدای شي له دې مې هم ډېر خوند اخیستی وای، خو اوس هم ښه و، ډېر خوند مې ترې واخیسته. او فواد جانه ستړی مه شې، ته ودرېږه چې دا پوښتنه له تا هم وکړم فواد جانه، که نن پرته له ویلچره مو دا لوبه ترسره کړی وای څه احساس مو درلوده؟ په رښتیا هم چې زه ډېر ښه وځلېدم. مور او پلار مې ملګري مې په ما ویاړي. اوس دې هم ښه لوبه وکړه فواد جانه، خو فکر وکړه که ستا مور او پلار ته یې د پولیو له ناروغۍ څخه ژغورلی وای بیا دې څه کول؟ ای کاش چې مخکې د ګوزڼ وهلو نه یې ماته واکسین کړی وای، اوس به زه ملي یا نړیوال اتل وای. ستا پیغام د هغه کورنیو لپاره څه دی چې خپل ماشومان او اولادونه نه واکسینوي؟ زما پیغام ټولو کورنیو ته دا دی چې زه په لاره نشم تللی او په یوازې ځان څه نشم کولی. له دې ویلچر سره ژوند ډېر سخت دی. ماشومان مو مخکې له دې چې 15 کلن شي د ګوزڼ واکسین ورته وشي چې له دې ناروغۍ وژغورل شي.